عبدالرشید دوستم پر طالبانو غږ کړی چې حکومت باید څنګه جوړ کړي. عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازي حکومت د جوړولو غږ کړی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د مخلوع جمهوري نظام یو پخوانی مرستیال ولسمشر او پخوانی جهادي قومندان مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازي حکومت د جوړولو غږ کړی دی. دوستم او د طالبانو د مخالفو ډلو اکثرو مشرانو په ترکیه کې د افغانستان د نجات لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړې او وخت ناوخت غونډې جوړوي، خو د دوی غونډو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه شوې او نه یې هم کوم پرمختګ کړی دی. غونډې جوړې شولې او جوړېږي به هم، خو کوم پرمختګ نه ښکاري او غلی شي. بیرته دغه غونډو په اړه طالبانو هم څه نه دي ویلي. دغه غونډه کې پخواني سیاستوال هغه ټول چې طالبانو مخالف دي راټولیږي او غونډې نیسي. کومه ګټه یې تر اوسه نه ده کړې او نه یې هم کم مخ ته تللې. پرون هم په ترکیه کې دې غونډې ته په وینا کې عبدالرشید دوستم د موازي حکومت د جوړولو خبر وړاندې کړی دی. عبدالرشید دوستم ویلي چې د طالبانو پر ضد مبارزه کوي او ادعا یې کړې چې کولی شي د طالبانو حکومت مات کړي. طالبان لا دوستم د دې ادعا او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. امریکا چارواکو ویلي چې د طالبانو د مخالفو ډلو پوځي ملاتړ نه کوي، خو له غیر طالب مشرانو او د طالب له سیاسي مخالفینو څخه سیاسي ملاتړ کوي او لید کاته ورسره کوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا خیر چارې.